ابله ځای ځای تللی و میلمه و چې میلمه و نه بس خلک ښه معززه خلک و هغه ماته مولوي یو ویډیو راښکاره کړه مولوي صاحب یو هسپتال ته راولاړم څه کار مې و تېرېدلم یو کوچنۍ بچی پرته وله داسې 2 کالو به ولی څه به پورته کښته وه خیر تللی هغې خوا یې ګانټه 2 بعد چې رالم له هغې نجلۍ پرته ده دا لاس یې په خوله کې ټیټ نیولی ده بیا مې وکتل سړی نه مور معلومېږي نه پلار یې بیا مې غږ وکړ بیا مې هسپتال و چا سره نه و قرار مې دا کوچنۍ بچۍ راواخیستله سړی دا اوس بیا مې تاڼه کې رپورټ درکړي چیرې دا تقریبا ډېر وخت یې کېږي دې خبرې تر اوسه پورې زما سره راسره ده څوک یې نشته چې دغه خپله لور ولې نو وجه څه وله ول ناجوړه وله چې ناجوړه و په سر کې اوبه ولې بس بیا نو قرار ده خپله لور ده تر وسې وتلې ده هغه یې هلته غورځولې ده یې شرشتۍ په یې کار تاسو اندازه د دې ځای ولګوئ ما ته ویډیو راښکاره کړه والله تی به زما سره خبره اګرې کوئ یا نه تی به زما سره منئ یا نه منئ ما هغه سړي ته وویلې مال په لا اله الا الله محمد رسول الله زه درته وایم نور ملایان که وایي که نه وایي زما فکر دی نو زه به انشاءالله قسم ورباندې واخلم حانسېږم به نه چې زر حجه وکړې تا ته به الله دومره اجر نه کېدر لکه دا کوچنۍ بچي لویه خرچه ورباندې وکړه ویې پاله د الله رسول فرمایي د انسان دپاره دا ګناه کافي ده دا چې دی د چا الله پابنده کړی د بچانو چې ته به ګوله وله راوړې جوړه کپړې وله راوړې او دی په هغه کې ناکې وکینې راوړې دا ګناه یې کافي ده د جهنم د الله رسول فرمایي تر ټولو بهترینه صدقه هغه ده چې چا لور واده کړله هلته خوشحاله نه وله بیا بیرته کور ته راله هغه چا را طلاق کړه خدا نخواسته الله رسول فرمایي بهترینه صدقه افضل ترینه صدقه دا ده چې ته خپله دغه لور چې دغه وپالې خوراک ورکې چشاک ورکې کپړې ورکې لباس ورکې کور ورکې بهترین افضل ترین صدقه د الله رسول دا ښوولې یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لره ول یا رسول الله زه کافر وم ما ایمان اوس راوړی زه په کفر کې داسې ومه چې چا به خپله لور ژوندۍ ښخوله زه به ورلم ما به 2 وښان یوه وښه یو وښ به ما ورکوي ما به ورته ویل دا واخله دا ستا لور ما ته راکړه هغه به دا خپله کوچنۍ لور ما ته راکړه یا د 5 ورځو یا د 10 یا د کال هر څو چې دا خواخوا کافران په لورې شرمېدل ما به دا 2 وښان ورکول دا رقم ما 300 انجونې بچاو کړي دي 300 انجونې یعنې ما 600 وښان خالي پر دې بچیانو ورکړي دي دا لوڼې د بل به ما بچاولې ما به د ځانه سره کولې ما ته به الله د دې اجر راکړه بې نه کړه الله رسول ورته وفرمایلې ول تا ته چې الله کلمه درکړه دا معمولي خبره ده ستا د دومره ډېرو ښو بدله الله د کلمې په صورت کې تا موږ چې دا کلمه و ایمان بس دغسې ټیک د سید الله موږ ته راکړو دا د ابو جهل څه پوښتنه وکړه دا د ابو طالب څه پوښتنه وکړه دا د ابو لهب څه پوښتنه وکړه چې په سرو لمبو کې سوځل کېږي 300 انجونې بچاو کړلې بیا الله په عوض کې څه ورکوي لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر صدیق په څه شایسته و ولا اله الا الله محمد رسول الله 1,40,000 صحابه کرام ولې د پیغمبر علیه السلام یاران شو هغه په دې خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا په ضرور کافران ولې د نبی علیه السلام دشمنان شو خاص کر خپل اسکا اکاګان هغه وجه دا و چې لا اله الا الله محمد رسول الله یې پرې شو دا ملګري ته ما ول مال وې پاله زما لایق څه خدمت زه په نیمه شپه درته تیار یم او په خدای دې مې قسمات دومره زړه قفس و دومره شنه یې وسنو حالانکې دونه کوچنی هم نه وله چې وسنو او عجبه 2 جوړې کالي هم ورسره ایښي وو د چا بیا وله دا کالي به ما یې ورسره یي ما دا به مورې دا به پلارې دومره ظلم دومره جبر دا خو په کافرانو کې پېښې سوي ولې یاد دا خو په کافرانو کې اوس یو سړی د خپل اولاد څه دومره زهیر دی تا به پاللی وای تا به ساتلی وای که خدای ژوندې پرېښولی کې وژلی ښه دا کوچنی بچي چې سبا رالوی د دې مور چیرې ده پلار یې چیرې دی دا په چا پسې ځغلي دا چې و چاته مور وایي هغه یې مور ده دا چې و چاته بابا وایي هغه یې بابا دی ځکه د الله رسول به ویلې فاطمه که چا زهیره که هغه زه زهیر کړلمه فاطمه زما د زړه ټوکړه ده ټوکړه تاسو دې خبرې څه اندازه ولګوئ په دې معاشره کې نن داسې ورځې هم الله رب العزت په موږ باندې ویلي داسې ورځې داسې نه چې نعوذ بالله دا
حرام څه پیدا سوی بچی ولا نه نه د کال دوه کالو بچی ده څنګه یو سړی داسې کپړې اغوستې ورور اوس ناجوړه ده علاج یې نشي کولی بیا به خلک دا چمونه کوي نو ستا څه فکر دی الله رب العزت به د دغه چا سره څنګه معامله وکړي ګس سره به الله څه معامله ورسره وکړي سبحان الله الله اکبر داسې د ازمایښو زمانه ده والله سیکنډ پر سیکنډ باندې سیکنډ پر سیکنډ پخوا ازمایښت ته به څو ټیم پاته و کال 2 3 5 بعد به یو سړی په ازمایښت اخته سولو اوس د سیکنډ حساب دی سیکنډ چې ودې ویل بس دویمه خبر هغه درته پېښېږي صحیح سلوک